دال ذال را زال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن به انشاءالله قاعده وایو. نن د قاعدې نمبر دی. نو مونږ الف نه تر چین پورې حروف ویلي وو. نن به انشاءالله مخکې وایو. ح خو دال ذال را. بس هغه دومره ډېر دی. را کې زور ډېر راولئ. را مشکله ده. خو چې کومه ده اکثر خلک وایي خو دومره زیات سختوالی پکې نشته. خو کې دومره زیات سختوالی مه راولئ. خو د بله دومره د بله چې کومه ده کوچنۍ ح بالکل ستوني په منځ کې وایي. دال اخري کې لام چې کوم دی دا آرام سره وایي. چې ژبه هلته ورسي لوړه چې کوم ځای لام ادا کېږي که نه، هلته چې ژبه ولګي هغلته یې شخه کې بیا راغورځوئ مه لاندې. دال دال دا غلط دی. ژبه چې بیا لاندې راوغورځي دا غلط دی. ذال دغه رقم دی. را مشق ډېر غواړئ وکئ. مشق را مشکله ده. د فلمداري کې کومه جنکۍ د خوله ته ګورئ که نه، د هغې نه به انشاء تاسو ته حروف ډېر اسان شي. او جنکۍ چې سر کې مو وایي هغه رقم یې تاسو هم ووایئ. نو دعاګانې کوئ انشاءالله. بیا به مخکې سبا به مخکې سورة الماعون وایو انشاءالله. مشق والسبق. دعاګانې کوئ. السلام علیکم ورحمة الله.